زمکی دی وطانا بیا آبادواما غرونا دخت شاړې ستا سمسور واما ستا جنت غیږ سره ګلان کراما. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باید. زه سید رسول سیاد یم. لیدونکو، په دې خپرونه کې تاسو ته نن د یو پرمختیایي پروژې په اړه معلومات درکوو. دا هغه پرمختیایي پروژه ده لیدونکو چې د مسؤلینو په وینا یې تقریبا 95 سلنه چارې پای ته رسېدلې دي. دغه پروژه دقیقا همدغه سړک دی چې اوس موږ په دغه سړک ولاړ یو. دا د خیرخانې کوتل څخه بیا تر کرغیت سړک پورې نښلېدونکی سړک دی. د مسؤلینو په وینا چې دغه سړک کارونه شاوخوا 95 سلنه پای ته رسېدلې دي چې د ټولو چارو په پای ته رسېدو سره به د سیمې هغه ترافیکي ګڼه هم ورسره کمه سي او هم به د خلکو ورځنۍ چارې ډېرې اسانه سي. که تاسو زموږ سره اوسئ د دغه سړک په اړه او د دغه پروژې د اهمیت په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. د خلکو نظرونه به هم تاسو ته واورو او هم به د ښاروالۍ هغه رسمي معلومات هغه هم له تاسو سره شریکو. په دې هیله چې زموږ سره اوسئ. غوټۍ به واشي ورک به ورابه راشي بوی به د لونګو پورته له فضا شي. لیدونکو، لکه څنګه چې مو تاسو ته وویل چې د دغه پروژې د دغه سړک چې اوس مهال کار جریان لري، تقریبا 95 سلنه کارونه پای ته رسېدلي دي، چې د خلکو نظرونه به هم تاسو ته دراوړو او د دوی نظرونه به هم واورو چې د دغه سړک په جوړېدو څومره خوشحاله دي. نو راغلی دلته ورور دی، د ده سره خبرې کوو چې دی د دغه پروژې د دغه سړک په خوشحالېدو البته په جوړېدو باندې څومره خوشحاله دی. مهرباني نوم دې راکړئ. سلام علیکم، اسم سلطان محمد است، باشنده این محل هستم. این از روزی که سرک چهارراه قنبر سر کوتل خیرخانه شهرک زاکریان این سرک تیر میشه، مردم بسیار به سهولت شده. زنده باد امارات اسلامی افغانستان که بسیار کارها را پیشرفت داده. بالکل. دلته څومره خلکو ته د کار زمینه مساعده شوې ده دغه سیمې خلکو ته؟ بسیار کار زمینه بر مردم مساعد شده. بسیار مردم ها اینجا بسته به شرکت یا دیگه کار هم میکنن، همینجا کارگرای دیگه اشکالش همینجا کار میکنن. بالکل. نور څه به غوښتنې لرئ د اسلامي امارت څخه چې دغه سړک یې تاسو ته جوړ کړو، تاسو خوشحاله یاست؟ نور په کومه برخه کې تاسو ضرورت لرئ چې هغه باید ستاسو غوښتنه وي ورڅخه چې هغه باید ترسره کړي؟ این سړک تیر شد، مردم بسیار به سهولت شد، مردم بسیار به راحتی از کوتل خیرخانه نه چهارراه قنبر اون تو کمپانی هر طرف که برا دمو راه رفت آمد خدا آزادانه قدم میتونه. سابق بود از راه بسیار طولانی مارکت دیگه میرفتن، حالا زیاد وقت در بر بگیره نیم ساعت، در نیم ساعت کارش حالا فصل میشه، مشکلات مردم رفع شده. ډیره مننه. خیلی ببین، تشکرش. تورتم تریتم دی زیری مو پچم دی ګرځو هسکی غاړي سر د غلیم خم دی. لیدونکو، بیا هم دغه پروژې په اړه دغه ورور سره خبرې کوو. ده مې غوښتله چې ستاسو سره دغه پروژې په اړه خپل هغه احساسات، خپل خوشحالي څرګنده کړي. نو ګورو چې دی څه وایي او دی څومره خوشحاله دی. سلام علیکم. سلام علیکم، بخیر قراری سلامت اوسئ، جوړ اوسئ. نوم دې راته ووایه او د دغه سړک د اهمیت په اړه راته ووایه چې دا څومره مهم او څومره خوشحاله یاست ورته؟ نامم شمس‌الدین است. ما بسیار خوش هستیم از شهرواری کابل که سرکار را برای ما جور کرده. بسیار راحت هستیم. پیش بسیار دچار مشکل بودیم، یک موتر که در ایران میرفت و میامد بسیار به مشکل میرفت. حال بسیار راحت شدیم. منطقه خیلی مردم محل کلگی بسیار راحت شده. بالکل. په دغه سیمه کې ستاسو په نظر نور کوم ضرورت دي چې باید اسلامي امارت یې ترسره کړي؟ دا د سړک خو درته جوړ کړ، ډېر اساسي ډول دا سړک رغول سوی دی. لکه څنګه چې موږ باندې راغلي په دې سړک باندې ډېر غټ کار سوی دی. یوازې د دغه سیمې د اوسېدونکو د اسانتیاوو دپاره، د ورځني ژوند د ښه پرمختګ لپاره دا کارونه ترسره کړي. نور کوم ضرورت دي د دغه سیمې چې باید ترسره شي؟ دیگه ضرورت نیست. این پیاده‌رو رو من شروع کردم بخیر قریب است که خلاص شود. دیگه انشالله در حساب سرک و گپا کدام ضرورت ما نداریم. صرف مشکل ما می سرک بود. این سرک برای ما شهرواری کابل جور کرده. از شهرواری بسیار از دولت خود خوش هستیم که برای ما یک راحتی آورده.
بالکل لیدونکو داسې واورېدل چې دوی ډېر یوازینۍ غوښتنه همدغه وه چې دغه سړک ورته جوړ شي او دا د سړک یې هم جوړ کړی دی وایي ډېر خوشحاله وو یوازې پیاده روونه دي وایي په هغې باندې هم کار روان دی مخکې موږ د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ وو بس دا سړک چې جوړ شو ډېر خوشحاله د اسلامي امارت څخه مننه وکړه تاسو زموږ سره اوسئ د دې سړک په اړه به نور معلومات هم درکړو لیدونکو تاسو به لیدلی چې مخکې ما د یو ورور سره مصاحبه کوله دغه ځوان په موټرسایکل داسې تېر شو چې کله یې ولیدلو بېرته راوګرځېده او ډېر خوشحاله و وایي چې زه ستاسو ته د دغه سړک په اړه معلومات درکوم او ډېر خوشحاله دی نور به د ده څخه واورو چې دی څه لري او څومره خوشحاله دی مهرباني نوم دې راته شکرالله داودزی یم داودزی صاحب څنګه داسې راغلې تېر سوې بېرته راوګرځېدلې په زړه کې دې څه در وګرځېدل په زړه کې مې په دې خاطر راوګرځېدل ماشاءالله کار یې ډېر ښه ده او ډېر نږدې داسې سرای شمالي ته مثال سمت شمال خوا موږ ته ډېر ښه ده او په ډېر طرح فرصت باندې زه راجوړم کو موږ د دې امارت اسلامي نه خوشحاله یاستو چې انشاءالله نور کارونه همدغسې په کار واچي او زر ته زره د وطن را جوړ کړي انشاءالله بالکل اسلامي امارت خو دومره کار درته وکړ په خاص ډول د کابل ښاروالۍ چې دا سړک یې درته جوړ تاسو څه همکاري ورسره وکړه په دې سړک جوړولو کې ستاسو همکاري څه وه ما په دې سړک کې خو زمونږ فعلا کور نشته زمونږ کور په نیازبیټ کې دی خو دلته نه وي ما ځان ته ځمکه واخیستله کې انشاءالله دغه را جوړې شي چې درس هم وطنان ځای په ځای شو خوشحاله ارامه زندګي دا د لیدونکو د فرصت نه استفاده کوي سړک جوړ شو مځکه مې واخیستله او غواړم دلته کور هم جوړ کړم نو اوس مځکې څنګه دي قیمته شوي د دغه سړک په جوړېدو سره که نه تمام دا نرخونه خو ورځ په ورځ پورته دي یو وخت کې په 80,000 افغانۍ یو بیسوای ورکوله یو په حساب 100 متره اوس فکر وکړه چې دا ځمکې شاید چې یو بیسوا په لکم ورنه کړي بالکل لیدونکو تاسو به اورېدلي چې وایي سړکونه د ښارونو شریانونه دي د وینې رګونه دي دغه د یوه مهمه ګټه دغه د دې ورور د خبرو څخه تاسو واورېدل چې مخکې دلته سړک نه و مځکې ډېرې ارزانه وي ولې کله چې دغه سړک جوړ شو دی وایي چې زه راغلم زه به مې مځکه واخیستله او ډېر ورته خوشحاله دی نور څه غوښتنې لري موږ نور هم غواړو چې امارت اسلامي کوشش وکړي او وطنانو ته یو کار په لاره واچوي چې درس په کار شو خپل وطن کې زندگی په خوشحاله په ارامۍ سره وکړو دا خو د دولت نه غوښتنه وه د اسلامي امارت څخه د عام ملت څخه څه غوښتنه لري چې د نظام سره باید څه ډول همکاري وکړي دا ملت سره دا دغه کوي چې باید د دولت سره همکاري په دې وکړي چې نور همیشه خیانت لغوه کړي او همکاري ورسره وکړي لاس په لاس شي چې هم وطن را جوړ شي هم خوشحاله ارامه زندگی وکړو هم نور ذاتي خارجي مملکتو ته موږ لاس ونه اچوو چې مخکې شو ډېره مننه را تاسو نه هم چنان لالا جانه خوشحاله ارامه اوسئ سلامت اوسئ ستا جنتی غی کی سر گلان کراما ستا جنتی غی کی سر گلان کراما لیدونکو راغلی د بل کاکا سره خبرې کوو چې دلته دی او په دغه سیمه کې اوسېږي د ده سره به دغه سړک د جوړېدو پر اهمیت خبرې وکړو چې دا سړک څومره مهم و دغه سیمې ته او کوم سهولتونه به رامنځته سي السلام علیکم وعلیکم سلام محترمه جوړې سي په خیر ښه جوړې خدای دې ښه درسره وکړه خدای دې په خیر راولي سلامت اوسې نوم دې راته ووایه کاکا د دغه سړک په اړه معلومات راکړئ چې دا سړک څومره مهم و په دغه ساحه کې کوم سهولتونه به رامنځته یعنی دلته خو ډېر ښه سهولتونه برابر سوه مخکې دلته ډېر مشکلات سره موږ مخامخ وو نو چې داسې به په سرای شمالي باندې ټوله کمپاینیانو مثال د خبرې هم مصرف هم زیات راته او وخت هم زیات ضایع کېده نو اوس دغه سړک چې جوړ سوی دی الحمدلله د خلکو نه ډېر راضي یاستو ډېر خوشحاله یاستو نو ډېر سهولتونه دلته موږ ته پیدا سوه کراګانې کمې سوې زر رسیږو خپل معاملې ته یا مثال د خبرې یو کار یو بار ته چې ځو زر ډېر سهولتونه موږ ته پیدا سوي دي ډېر راضي له دې سړک نه خدای دې دوی سره ډېر ښه وکړه بالکل دغه سړک چې نه و مخکې خلک د کومو ستونزو سره مخامخ وو یعنې مخکې اوس یې کومې سیمې نښلولې دي سره او دغه سړک نو جوړ سوی مخکې د خلک له کومو ستونزو سره مخامخ نو مخکې خو داسې وه خلک له هرو لارو تلل کوڅو نه هم تللی نورو لارو نه هم تلل مختلف لارېګانې وې سړک نه و بیخي دې خوا ته خو سړک نه و تر
تر هغه جا پورې تر کوزه ایستادګاه پورې سړک و نور سړک نه و نو اوس الحمدلله خلک ته ډېر سهولت پیدا شوی دی په همدغه سړک باندې کته پورته ځي هغه کوم مشکل نشته خلک هم ډېر راضي دي ترې ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه سلامات اوسئ لیدونکو تاسو موږ سره اوسئ موږ به د انجینرانو سره هم خبرې کوو او د دې پروژې پر اوږدوالي په عرض باندې او پر کیفیت باندې به هم تاسو ته معلومات درکړو غرونه دښتې شاړې ستا سمسوره واما ستا جنتي غېږ سره ګلان کراما ستا جنتي غېږ سره ګلان کراما لیدونکو دا د یو تن انجینر صاحب سره ولاړ یو د دغه سړک د پروژې یو تن مسؤل دی د ده سره به خبرې کوو چې دغه سړک څومره اوږدوالی لري څومره بر لري کومې سیمې نښلولې دي او په آینده کې به د دغه سیمې هغه ترافیکي ګڼه ګوڼه څومره کمه کړي دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به د انجینر صاحب څخه کوو تاسو به د ډېرو معلومات څخه د دغه پروژې په اړه نور هم خبر شئ مهرباني نوم دې راته انجینر صاحب د ما نوم محمد رومان دی د سروې مسؤل یم یعنی د دغه پروژې د مسؤل د سروې بله او د یعنی که دا سړک کوږ هر خرابې خدای راخسته درلوده ټول مسؤلیت ستا په غاړه هغه د ما په غاړه ده که ښه یم راغلی ده اوس د ما په غاړه ده او که خدای نخواسته خراب هم راغلی د ما کړې ده نه انشاءالله دلته وګرځېدل ماشاءالله په ډېر غټ کیفیت باندې جوړ شوی دی او ډېر غټې په اصطلاح دغه غرونه دا ورته ول سوي دي او سړک ایستل سوی دی انجینر صاحب که د دغه پروژې په اړه اړخیز معلومات راکوي چې دغه سړک څومره اوږدوالی لري دا سړک څومره بروالی لري کومې نقطې ورسره وصل کړي دي او په کم کیفیت جوړ سوی دی ډېر ښه موږ د خدمت کې انشاءالله دا سړک چې دا 9.5 کیلومتره تقریبا اوږدوالی لري او 10 متره عرض لري یا سول لري چې د 10 مترو کې دواړو طرف ته پیاده رو مد نظر نیول شوی ده دواړو طرف ته ګلدانونه مد نظر کې نیول شوي دي او منځ کې ګلدان شته ده او بل دا چې د روښنایي یا تنویر سیستم هم لري چې انشاءالله چې په راتلونکي نږدې وختو کې بیا به په هغه باندې کار پیلوو هغه منځ کې هغه د پایې لګول کېږي انشاءالله ډېر ښه ښایسته سړک ده نو دا سړک چې ده 15مه ناحیه 15مې ناحیې سره نښلوي یعنې د چارای قمبر سړک چې قرغې طرف ته تللی ده هغه سړک د سرکوتل سړک سره وصلوي بلکل د کیفیت په اړه راته ووایه چې په کوم کیفیت باندې جوړ شوی دی او بله خبر دا چې څومره چارې اوس مخته تللې دي څومره کارونه پاته دي سره الحمدلله د کیفیت له لحاظه موږ د خپل هغه ټول څه توانایي او امکانات هم چې درلوده دلته مصرف کړل تر اوسه یو با کیفیت او معیاري سړک جوړ کړو او د کیفیت له لحاظه انشاءالله چې په معیاري سټنډرډو باندې کار کړی ده هغه سټنډرډونه چې یو عصري سړک لري انشاءالله دا سړک هم لري چارې مکمل پای ته رسېدلي که پاته تقریبا د فزیکي لحاظه 95% چارې تکمیل شوی ده فقط 15% یا 6% کار پاتې ده هغه هم انشاءالله د پیاده رو خبره ده او دا د روښنایي سیستم پاتې ده نور انشاءالله مکمل ده کار ډېره مننه څومره خلکو ته د کار زمینه برابره شوې په دغه پروژه کې او مخکې تاسو بله یاداوري وکړه چې د لایټونو سیستم هم فعاله کېږي څومره وخت به ونیسي چې دغه کار هم پیل شي د کار له لحاظه خو ډېرې خلکو ته یعنې تقریبا 400-500 نفر ته دلته د کار زمینه مساعده ده همدا اوس هم په مختلفو ساحو کې په مختلفو برخو کې کار روان ده مثلا جدولونه کېنول کېږي د سړک څنګ کې او د پیاده رو کې مثلا همداسې په پیاده رو کې د سنګ فرش چارې جریان لري او د لایټینګ سیستم انشاءالله چې یعنې دا 15-16 کار چې باقی ده انشاءالله که د الله رضایی نو یو یا 2 میاشتو نورو کې انشاءالله ختمیږي بالکل یو اخرنۍ پوښتنه کوه دا چې دغه پروژه چا مخته وړله کابل ښاروالۍ و نور کوم مؤسساتو او د لګښت په اړه هم که راته ویلی شئ یقینا دا ټول پروژې چې اوس تاسو ګورئ چې په کابل کې او بل ولایتو کې جریان لري دا د خپل د موږ تاسو د پیسو نه مصرفېږي
او دا د ښاروالۍ پروژه ده چې خپله ښاروالۍ مخ ته بیایي او تطبیق خپله ښاروالۍ کې د کار او حفظ مراقبت ریاست چې موږ د هغه کارمندان یو. ډېره مننه انجینر صاحب. سلامت اوسئ. کور ودان. درنو لیدونکو تاسو د انجینر صاحب خبرې واورېدلې د هغه سړک په اړوند چې اړخیز معلومات یې راکړه. د کابل ښاروالۍ واقعا هم په دې وروستیو کې د کابل هغه بڼه بیخي بدله کړې ده. د مختلفو پرمختیایي او کارونه شروع کړي دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا د کابل ښاروالۍ له لوري په 100 سړکونو باندې په کابل کې کار روان دی چې انشاءالله د دغو سړکونو د چارو په پای ته رسېدو سره به بیخي د کابل هغه ښکلا هغه څو چنده نور هم زیاته سي. تر بلې داسې خپرونو پورې ما سید رسول سید ته اجازه راکوئ. د خدای په امان.